خراغلاس ملګرو په دې ویډیو کې په کنټرول شارټکټ کیز باندې خبرې کوو یعنی له کنټرول ا نه واخلا تر کنټرول زد پورې څومره شارټکټ کیز چې دي هغه ټول درته په دې یو ویډیو کې خایم ملګرو مونږ تاسو شروع کړو مایکروسافټ افیس او تاسو ته ما په تیر ویډیوګانو کې ویلې هر هغه څوک چې غواړي چې مایکروسافټ افیس زده کړي نو د مایکروسافټ افیس نه مخکې بعضې شیان دي چې هغه باید زده وي لکه کمپیوټر څه ته ویل کېږي کمپیوټر چا جوړ کو په کوم کال کې همدارنګه ډیټا څه ته وایي انفارمیشن څه ته وایي ډیټا او د انفارمیشن ترمنځ فرق څه دی کمپوننت اف کمپیوټر څه شی دی یعنی کمپیوټر له څه شي نه جوړ شوی هارډویر سافټویر انپوټ آوټپوټ دا ډیوایس دا څه شی دی او څه ته ویل کېږي همدارنګه کمپیوټر ځانګړتیاوې چې دي نن سبا هر یو کس غواړي چې کمپیوټر زده کړي ولې نو که چیرې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ تیر ویډیوګانو ته سره حتما وګورئ په دې ویډیو کې موږ په کنټرول شارټکټ کیز باندې خبرې کوو یعنی له کنټرول ا نه واخلا تر کنټرول زد پورې څومره شارټکټ کیز چې دي هغه ټول زه تاسو ته په دې یو ویډیو کې خایم ملګرو که چیرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه د حکمت الله سراج په نوم باندې دی نو ملګرو دا د سره حتما سبسکرایب کړئ او الریډي ما تاسو ته 3 ویډیوګانې د مایکروسافټ افیس په اړه اپلوډ کړي دي چې هر هغه څوک چې غواړي چې مایکروسافټ افیس زده کړي نو کوم شی باید زده وي چې دا زموږ سره څلورمه ویډیو ده نو راځو ملګرو موږ شروع کوو کنټرول شارټکټ کیز باندې چې لکه ا نه واخله تر زد پورې دا ټول زه تاسو ته نن خایمه نو زه راځم دلته مایکروسافټ ورډ اوپن کوم او دلته زه غواړم یو پیراګراف ولیکم کله چې تاسو غواړئ یو پیراګراف ولیکئ نو مساوي RAND ولیکئ او د دې په منځ کې یو ولیکئ د دې قوسونو منځ کې او انټر پریس کې تاسو یو پیراګراف راځي که چیرته تاسو غواړئ چې مثلا 10 پیراګراف ولیکئ د دې په منځ کې 10 ولیکئ که زر غواړئ زر ولیکئ که شل غواړئ شل ولیکئ زه 3 پیراګراف غواړم 3 ولیکئ انټر پریس کې تاسو 3 پیراګراف لیکل کېږي خراځو اوس کنټرول شارټکټ کیز ته اولنه زموږ سره کنټرول A ده کنټرول A څه شی دی ا سیده له آل نه اخیستل شوی یعنی کنټرول ا مطلب دا دی ماته انتخاب کا ټول ماته سلیکټ کا ټول کنټرول ا ز کیبورډ ته پریس کوم ټول ماته انتخاب کړه که زه کیبورډ ته راشم دا چې دا کنټرول دی او دا ا دی کنټرول ا سره ټول څه کیږي انتخابيږي که زه دا مینیمایز کوم ډیسکټاپ ته راسم په ډیسکټاپ باندې څومره فولډر څومره اپلیکیشنز چې دي که زه کنټرول ا پریس کوم دا ټول ما سره څه کیږي ټول ما سره انتخابيږي که زه راشم ګورې دلته یو فولډر دا فولډر زه اوپن کوم دلته زه راځم کنټرول ا انتخابوم کنټرول ا مې چې واخسته مینز ټول چې کړل انتخاب کړل کنټرول ا سره ټول څه کیږي انتخابيږي هم تنا په مایکروسافټ ورډ کې نه یا تنا په وینډوز 11 کې نه د ما سره وینډوز 11 دا تاسو په هر وینډوز کې تاسو سره 7 وی ک 10 وی ک 8 وی په ټول وینډوز غانو کې د کنټرول ا کار دا چې هغه ټول څه کیږي سلیکټ آل کوي مینز ټول درته انتخابوي که تاسو سره ورډ وی که تاسو سره پاور پوینټ وی کار سي ګور کسي دی پاور پوینټ ته راشم فرض کړه تر راغلم زه دا ټول سلایډونه انتخابول غواړم یو سلایډ باندې کلیک کنټرول ا کا ګوري ټول ماته سکړل انتخاب کړل نو د کنټرول ا کار دا دی چې تاسو شي کوي سلیکټ آل کوي ټول درته انتخابوي ورپسې زموږ سره دی کنټرول بی زه غواړم چې دا ډاکومنټ څه کوم بولډ کما نو کنټرول بی کار دا دی چې بولډ کول کوي تاسو به انتخاب کوي او له کیبورډ نه کنټرول بی پریس کوي دا تاسو سره څه کیږي بولډ کیږي دا زموږ سره بولډ شو دا نور زموږ سره بولډ نه دي دا زموږ سره بولډ شو که زه غواړم ګوري دا ویډیو بولډ کما دلته کې راځم ویډیو ته ګوري دا ویډیو چې دا زه بولډ کول غواړم دا انتخاب کا او له کیبورډ نه کنټرول بی پریس کا کنټرول بی چې پریس کې دا به تاسو سره بولډ شي ورپسې شارټکټ چې دی هغه زموږ سره دی کنټرول سی کنټرول سی څه کار کوي کنټرول سی کار دا دی چې تاسو ته کاپی اخلي سی له کاپی نه اخیستل شوی که زه دا انتخاب کم زه ورته وایم دغه لاین چې ما انتخاب کو دا مې په دې اخر کې په کار دی ګور دلته کې بولډ مول څه نشته دی او دې کې ګوري ویډیو هم پکې بولډ ده او ډاکومنټ هم پکې بولډ دی دا مې کنټرول سی کو او لاندې راځم تاسو به انتخاب کوئ او کنټرول سی به کوي دلته لاندې راځم او دې ځای کې ما دلته کې کنټرول وی کو ګوري هغه لیکل لاندې ما سره دلته راغلو ګوري هغه ویډیو زما سره دلته بولډ او ډاکومنټ هم بولډ که زه بره لاړ شم ګوري دلته ویډیو بولډ او دلته بولډ راغلی زما د خبرو هدف دا دی چې کنټرول سی څه کار کوي کنټرول سی د کاپی دپاره یوز کیږي مثلا که تاسو یو فولډر ولې نه که هر څه کاپي کوي ګوره زه غواړم چې دا جی ایس فایل دی زه دا فولډر دی زه دا کاپي کول غواړم دا انتخاب دی باندې یو کلیک وکړه کنټرول سی کا او زه راځم ګوري دلته راغلم دا فولډر مې خلاص کړ دلته کنټرول وی کا نو دا ګوري فولډر به تاسو ګوري جی ایس په نوم باندې راغی نو زما دا نه دی پکار چې ډیلیټ کوم اوس دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي کنټرول سی یعنی کاپی کنټرول ا کنټرول بی کنټرول سی مو ویلې کنټرول ا څه کار کو ټول انتخابول کنټرول بی څه کار کو کنټرول بی بولډ کول او کنټرول سی کار څه کول
کاپی اخیسته زه کنټرول سی واخلم ګوره لاندې مې همدا پاراګراف بیا پکار دی کنټرول وی همدا پاراګراف بیا راکړه ورپسې زموږ سره شارټ هغه زموږ سره چې دی هغه زموږ سره دی کنټرول ډي د څه دپاره یوز کیږي کنټرول ډي له ډیلیټ نه اخیستل شوی ګورې زه غواړم چې دا فولډر ډیلیټ کړم د دې فولډر د ډیلیټ کولو لپاره تاسو له کیبورډ نه پریس کړئ کنټرول ډي وګورئ دا زموږ سره ډیلیټ شو خو که زه ریسایکل بین ته لاړ شم ګورئ جی اس په نوم باندې فولډر دی ګورئ دا زموږ سره دلته کې راغلی دی همدارنګه کنټرول ډي موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې څه کار کوي که چیرې تاسو دلته کنټرول ډي پریس کړئ تاسو سره فونټ هغه آپشن چې دی دا اوپن کیږي راځي اما کنټرول ډي د ډیلیټ کولو لپاره اوس نه یوز کیږي نه استفاده کیږي که تاسو کیبورډ ته راشئ په کیبورډ کې ډیلیټ په نوم باندې یو بټن ده اوس که څوک یو فایل یو څه ډیلیټ کول غواړي هغه انتخابوي او له کیبورډ نه دا ډي ای ال چې دی ډیلیټ پریس کوي نو هغه زموږ سره څه کیږي هغه فایل زموږ سره ډیلیټ کیږي ګوره که زه رایټ کلیک وکړم او دلته کې نیو او دلته کې زه یو فولډر واخلم اوس د ډیلیټ کولو لپاره خلک راځي له کیبورډ نه ګورې دلته کې کیبورډ ته راځي دا انتخابوي او دلته کې ډیلیټ باندې کلیک کړي دا ګورې زموږ سره ډیلیټ شو نو کنټرول ډي اوس دومره څوک نه یوز کوي اما مایکروسافټ ورډ کې استفاده کوي که دلته راشي کنټرول ډي پریس کوي فونټ راځي او دې ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه فونټ کې یا پنټ چې دی دې کې تاسو چینجز راوړئ مثلا دا څه شی دی په دې باندې بیا موږ وروسته تفصیل سره خبرې کوو راځو ورپسې شارټ کټ چې دی هغه زموږ سره دی کنټرول ای کنټرول ای څه کار کوي ګوري که زه دا لیکل دی ځای نه انتخاب کما کنټرول ای می پریس کړه دا ما سره څه کیږي سنټر ته راځي مینز د رایټ او لیفټ نه دواړو طرفونو سیم سپیس اخلي کنټرول ای یو بل کار هم کوي ګوري که زه راشم دلته زه راغلم بروزر ته راغلم هر بروزر چې وي دا ما سره کروم دی نو که چیرته تاسو دا اوپن کړه اوس که زه له کیبورډ نه کنټرول ای پریس کړم ما سره سرچ بار اوپن کیږي همدارنګه ګور په هر بروزر چې وي زه مایکروسافټ ایج ته راشم راځم زه کنټرول ای پریس کوم نو ګورئ ما سره سرچ بار اوپن شو ګورئ زما موس دې ځای کې دی ګورئ تاسو ته ښکاري زما موس دلته دی زه کنټرول ای پریس کوم وګورئ دا ماته څه شول سرچ بار زما سره اوپن شو نو دا اوس زموږ سره کنټرول ای بل شارټ کټ دی زموږ سره کنټرول اف کنټرول اف څه کار کوي کنټرول اف د پیدا کولو لپاره یوز کیږي مثلا زه غواړم چې ویډیو پیدا کړم کنټرول اف پریس کا دې ځای کې تا ته وایي سرچ کا ما څه دي په کار دلته ولیکه زه ورته وایم زما په کار د څه شی زما په کار د ویډیو مې په کار ده انټر پریس کړه تا ته وایي دومره ویډیوګانې تاسو سره وګورئ ټول انتخاب کړئ وایي دومره تاسو سره موجود دي که زه یو فایل انتخابول غواړم ګورئ زه راځم دلته ډیسکټاپ دا یو ډیسکټاپ باندې فولډر دا مې خلاص کړ زه وایم مای سیکویل په نوم باندې سلایډ زما په کار دي له کیبورډ نه کنټرول اف پریس کا او ګور دلته کې به تاسو دې ځای کې ګورئ سرچ بار دی دلته نو دلته به تاسو ګورئ دلته به تاسو ولیکئ مثلا مای سیکویل او انټر پریس کړئ نو مای سیکویل په نوم باندې څومره سلایډز چې دي هغه به ټول تاسو سره اوپن شي راشي که تاسو سره ویډیو وي فولډر وي هر څه چې وي په مقصد مای سیکویل باندې تاسو سیو کړی وي هغه تاسو سره اوپن کیږي دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره اف راځو ورپسې زموږ سره کنټرول جی دی کنټرول جی څه شی دی کنټرول جی که تاسو په مایکروسافټ ورډ کې کنټرول جی پریس کړئ تاسو سره فایند اینڈ ریپلیس آپشنز راځي یعنی فایند اینڈ فایند یا څوک ورته فایند وایي څوک ورته فایند وایي فایند اینڈ ریپلیس آپشنز چې دی دا تاسو سره راځي که چېرته مثلا زه وایم زه ریپلیس کول غواړم ویډیو چې شته ویډیو ایکس وای زیډ ته نو دلته کې راشه ریپلیس آل باندې کلیک وکړه دلته به تاته ولیکلی شي چې موږ څلور دانې ویډیوګانې پیدا کړلې او هغه ته غواړې چې ریپلیس زه غواړم 12 دانې مونږ څه کړلې ریپلیس کړلې نو زه دا دې ځای نه ګوره کلوز کوم دا وګورئ زموږ سره چې شول دا زموږ سره ریپلیس شول که زه اوس غواړم ایکس وای زیډ بیرته ویډیو ته ریپلیس کوم نو زه څه کار کوم راځم د کیبورډ نه کنټرول جی پریس کوم دلته زه ورته وایم ریپلیس که ما ته څه شی ایکس وای زیډ راته ریپلیس کا ایکس وای زیډ ما ته ریپلیس که څه شي ته ویډیو ته مخکې ویډیو که نو اوس مې ایس ورسره اضافه که ویډیوز مې که او ریپلیس آل باندې کلیک کوم ما ته وایي ګوره ښه آل ډن وی میډ 12 ریپلیسمنٹ منګه 12 دانې ایکس وای زیډ پیدا کړل او هغه مو ریپلیس کړل چیشته هغه مو ریپلیس کړل ویډیوز ته ویډیوز ما غټ ولیکه ګوره مخکې ویډیوز چې دی وړو کې لیکلی شوی ما اوس یو ایس مې مو سره اضافه کړ او دا زموږ سره چې شول په غټو کې ولیکلی شو ځکه ما همداسې ورته ویلې چې ما ته همداسې راکه او ما ته همداسې مینز ریپلیس کا ورپسې شارټ کټ چې دی هغه زموږ سره دی کنټرول ایچ کنټرول ایچ څه کار کوي کنټرول ایچ هم موږ سره همدغه کار کوي کوم چې جی کوي سوري کنټرول ایچ وګورئ ما ته فایند اینڈ ریپلیس آپشن اوپن شو دا تاسو کنټرول جی باندې هم راوړلی شئ ګور راځي او که زه له کیبورډ نه کنټرول ایچ پریس کړم هم همدا زموږ سره راځي وګورئ دا زموږ سره دغه آپشن زموږ سره راغی
پاینټ اینډ پریس راځي. همدارنګه کنټرول اچ یو بل کار هم کوي. اچ چې د اچ له هیستري نه اخیستل شوی. زه غواړم چې د دې کروم یا د دې بروزر چې د هر بروزر چې تاسو سره وي زه غواړم د دې هیستري پیدا کړم چې څومره شیان ما سرچ کړي دي. که زه له کیبورډ نه کنټرول اچ پریس کړم نو د دې هغه هیستري چې د هغه زما سره اوپن کیږي. لږ به تاسو دې ته منتظر شئ. ګورئ زموږ سره مکمل هیستري دلته کې موږ سره پرنټ شوه چې تاسو دا شیان څه کړي دي سرچ کړي مو دي. دا زموږ سره کنټرول اچ. ورپسې دی زموږ سره کنټرول آی. کنټرول آی څه کار کوي؟ کنټرول آی کار دا دی چې تاسو ته ټول انتخابوي. که زه دا ټول لیکل مې دې ځینه پاک کړل سوري کنټرول آی مینز ایټالیک. دلته مساوي آر ای ان ډي مې ولیکل. د دې په منځ کې زه لیکم 2. دا ټول زموږ سره بولډ دی که نه؟ زه نه غواړم چې دا ټول بولډ راشي. کنټرول ای سره ټول انتخابیږي او له کیبورډ نه کنټرول بی پریس کا. بولډ که چیرته بولډ وي نو تاسو ته ان بولډ کیږي. یعنی که چیرې تاسو سره داسې تازه راغلی وي که داسې دا اوس وګورئ او که تاسو نه غواړئ داسې چې تاسو سره داسې را تازه راشي نو تاسو کنټرول بی بیرته پریس کړئ. دا تاسو ته بیرته ان تازه کیږي مینز ان بولډ کیږي. او همدارنګې که چیرې تاسو له کیبورډ نه کنټرول آی پریس کړئ دا تاسو سره څه کیږي ایټالیک کیږي. ګورئ دا زما سره ایټالیک شول. که زه بیرته کنټرول آی پریس کړم ګورئ زما سره بیرته سیده راځي. نو زه راځم ګورئ دا یو تنه ډاکومنټ کوم چې تاسو ته کلیر شي. کنټرول آی سره دا څه کیږي ایټالیک کیږي. زه وایم بولډ هم شي هم ایټالیک شو هم زموږ سره بولډ شو. که یو ورزه انتخاب کم کنټرول آی هم زموږ سره ایټالیک هم موږ سره بولډ راغی. نو دا زموږ سره کنټرول آی. ورپسې شارټکټ چې دی هغه زموږ سره کنټرول جے دی. کنټرول جے د څه دپاره یوز کیږي؟ جسټیفای دپاره استفاده کیږي. مثلا زه دا لیکل غواړم چې هم دا ټول ما انتخاب کړل. زه وایم دا دې ماته هم بولډ شي هم د جسټیفای شي هم د ایټالیک شي. ځکه دا وګورئ جسټیفای مینز دا د یو شی راشي. ګورئ دلته کې هغه ګډ ورډ دي په دې ځایونو کې د پیراګراف زموږ سره ګډ ورډ دی. نو زه راځم او زه دا د دې ځای انتخابوم. زه ورته وایم دا ماته انتخاب کا او دا ماته بولډ کا. کنټرول بی سره بولډ کیږي کنټرول آی سره ایټالیک کیږي او کنټرول جے سره جسټیفای کیږي. ګورئ د دواړو طرفونه منظم او یو شی زموږ سره راغلل. دا و کنټرول جے. ورپسې زموږ سره دی کنټرول کے. کنټرول کے چې دی د هایپر لینک دپاره یوز کیږي. که تاسو له کیبورډ نه کنټرول کے پریس کړئ نو تاسو سره دې ځای کې کولی شئ چې یو څه لینک کړئ. زه دا کلوز کوم. ګورئ زه راځم دلته کې زه ورته وایم پاورفول. پاورفول مې انتخاب کو. زه له کیبورډ نه کنټرول کے پریس کوم ما سره دلته کې هایپر لینک چې دی دا اوپن شو. زه ورته وایم کله چې زه په پاورفول باندې کلیک وکړم بنډي کام په نوم باندې سکرین ریکارډر زه یوز کوم او زه چې څومره ریکارډز کوم هغه ټول په دې کې سټور کیږي سیو کیږي. نو زه ورته وایم دا وګورئ څنګه مې چې په دې باندې کلیک وکړ زه لږ نږدې کړم تاسو ته وښیم. ګوره دلته ماته لیکي چې دا تاسو یو لینک جوړ کو هایپر لینک دی او دا په سی ډرایو کې یوزر حکمت الله سراج په ډاکومنټ او هلته په ډاکومنټ کې بنډي کام په نوم باندې یو فولډر دی هغه تاسو په دې کې دغه کړی او دلته تاسو ته وایم چې تاسو کنټرول پلس کلیک وکړئ. نو کنټرول به مو نیولی وي او په دې باندې یو کلیک وکړئ. تاسو سره وګورئ تاسو ته وایي چې هلکه ته غواړئ چې بنډي کام په نوم باندې فولډر اوپن کړي. زه ورته یم یس باندې کلیک وکړه. نو وګورئ بنډي کام په نوم باندې فولډر تاسو سره اوپن شو دا تاسو سره راځي. نو دا مې کلوز کو او دلته کې وګورئ دا زموږ سره څه شی دا زموږ سره کنټرول کې. چې کنټرول کې څه کار کوي؟ تاسو یو ورډ غواړئ چې هغه لینک جوړ کړئ. یعنی تاسو وایي کله چې زه په یو دې باندې کلیک وکړم نو زما سره د یو فولډر څه کېږي اوپن کېږي دي. بل شارټکټ دی زموږ سره کنټرول ایم. کنټرول ایم استفاده کېږي. ګورئ که تاسو چېرته پاور پوینټ کې یوز کوئ زه دلته کې زه یو نیو سلاید اخلم. ګورئ نیو مې واخیسته. دلته زما سره څو دانې دي؟ یو دانه دی. که زه دلته کلیک وکړم کنټرول ایم سره تاسو سره نیوی یو سلاید درکوي په پاور پوینټ کې. وګورئ کنټرول ایم سره تاسو نوی سلاید اخیستلی شئ. دا زموږ سره کنټرول ایم. که زه راشم کنټرول ان ګورئ که همدلته بیرته راشم کنټرول ان په پاور پوینټ کې ګورئ پاور پوینټ کې دا زه کلوز کوم. زه یو بل نوی اخلم دا مې کلوز کو. دلته کې راځم ګورئ زما نوی پکار دی. یو خو داسې زه فایل ته راتلم او دلته کې نیو به مې اخیسته. شارټکټ یې چې دی کنټرول ان پریس کا تاسو سره نوی راغی. کنټرول ام سره دغه پیج تاسو سره نوی کیږي مینز بل یو پیج راځي یا که زه وایم بل سلاید زموږ سره راځي. وګورئ زموږ سره څو دي؟ 3 دي که نه. کنټرول ام سره تاسو سره اضافه کیږي. که تاسو بل یو اوپن کول غواړئ مینز تاسو یو نوی پاور پریزنټیشن اوپن کوئ کنټرول ان سره تاسو سره نوی اوپن کیږي. ګورئ دې ځای کې ولیکل شو پریزنټیشن پور دی. که زه بل پریس کړم کنټرول ام بیا پریس کړم ما سره څه کیږي؟ بل اوپن شو. او کنټرول
ان سره تاسو سره نوی اوپن کیږي او کنټرول ام سره تاسو دلته کې یو سلایډ څه کیږي اضافه کیږي. دا زما نه دی پکار، دا به زه ټول ډیلیټ کم، ډونټ سیف. اوکې دا مې کن. ورپسې زمونږ سره دی کنټرول او. کنټرول ام زمونږ سره په پاور پوینټ کې یو نوی سلایډ راوړي. کنټرول ان ګوري که تاسو دلته کې کنټرول ان یوز کوئ، کنټرول ان زه واخلم نو ګوري ماته نوې صفحه راکړه. وګوره پاکه که دلته زه راشم وګورم ما سره وګوري 2 دانې دي. که زه بیا کنټرول ان پریس کړم ګوره اوس ما سره 3، که دلته زه وګورم ګوري زمونږ سره 3 دانې راغلي. دا زمونږ سره کنټرول دلته کې دا پیج مې هم کلوز کړ او دلته زه راځم دلته لیکم مساوي RAND مې ولیکه او په دې کې زه لیکم فرض کړه 3 مې ولیکل. اوس ورپسې زمونږ سره شارټکټ دی کنټرول او. کنټرول او چې دی استفاده کیږي د اوپن کولو لپاره. که تاسو له کیبورډ نه کنټرول او پریس کړئ تاسو سره اوپن راځي. وګورئ ډایرکټ اوپن راغی. څه اوپن کول غواړئ؟ فرض که زه ورته وایم چې دې ځای کې زه یو څه اوپن کول غواړم. ګوره که زه دلته کې جیمیل لرنینګ ټیوټوریلز ډے 2 دا وګورئ دا زموږ سره چې شو، دا زما سره یو بل فایل ما اوپن کړ. زما د خبرې هدف دا دی کنټرول او کار دا دی چې تاسو سره اوپن کول کوي. یوازې په مایکروسافټ ورډ کې نه، که زه راشم پاور پوینټ ته دلته کې کنټرول او پریس کوم نو کنټرول او ګوري زموږ سره اوپن راغی. که زه راشم ګوري په فوټوشاپ کې هم که تاسو کنټرول او پریس کوئ په کنټرول او سره تاسو یو بل څه اوپن کولی شئ. یعنی کنټرول او کار دا دی چې تاسو یو بل فایل غواړئ چې اوپن کړئ نو کنټرول او سره تاسو کولی شئ چې اوپن کړئ. مثلا یو بل فایل دی، ورډ دی، ایکسل دی، پاور پوینټ دی، یو هر څه چې دی تاسو هغه کولی شئ کنټرول او سره اوپن کړئ. ورپسې زموږ سره شارټکټ دی کنټرول پی. پی لا اخیستل شوی دی له پرنټ نه او تاسو که غواړئ چې دا پرنټ کړئ کنټرول پی پریس کړئ تاسو سره وګورئ پرنټ آپشن راغی. یوازې دلته نه، که چیرې تاسو راشئ ګوره که بروزر ته هم ته راشئ زه وایم چې زه دا پیج پرنټ کول غواړم او زه دا د نورو ملګرو سره شیر کوم تر څو دا چینل څه کړي سبسکرایب کړي. ملګرو دا سره حتما سبسکرایب کوي. صحیح ده. نو زه اوس راځم ګورئ کنټرول پی پریس کوم دا اوس وګورئ دا پیج زما سره څه کیږي پرنټ کیږي. دا تاسو کولی شئ چې پرنټ کړئ. همدارنګه ګورئ که زه پاور پوینټ ته راشم په پاور پوینټ کې هم همداسې دی. که دلته زه راشم ګورئ زه اوس دې ځای کې ولاړ یم زه غواړم دا پیج پرنټ کړم کنټرول پی پریس کړئ نو دا وګورئ دا تاسو کولی شئ چې پرنټ کړئ. دا زموږ سره کنټرول پی. ورپسې شارټکټ چې دی هغه زموږ سره څه شی دی د پی نه بعد زموږ سره کیو دی. کنټرول کیو څه کار کوي؟ کنټرول کیو سره تاسو کولی شئ پی پی ټي کلوز کړئ، پاور پوینټ کلوز کولی شئ. ګوره زه دا کلوز کول غواړم. کنټرول پی سره تاسو کولی شئ چې پرنټ ته لاړ شئ. کنټرول کیو سره دا تاسو سره څه کیږي کلوز کیږي. ورپسې شارټکټ دی زموږ سره کنټرول آر. کنټرول آر دا کار دا دی چې دا لیکل تاسو آر له رایټ نه اخیستل شوی. که تاسو رایټ ته وړل غواړئ نو دلته کې کنټرول آر انتخاب کړئ. ګوره رایټ ته ځي یا سمپل ځکه راشم دلته کې پاور پوینټ ته راشم. ګورئ پاور پوینټ ته راغلم او دلته زه لیکل کوم کنټرول ام سره زه یو نوی سلایډ اخلم. ګوره دلته زه لیکم فرض که ما دلته ولیکل رایټ، دلته مې رایټ ولیکل، زه غواړم دا رایټ ته لاړ شي. دا سلیکټ کا څنګه چې تا انتخاب کړل سمپل دا انتخاب کا څنګه چې دا انتخاب کې له کیبورډ نه کنټرول آر پریس کا ګوره رایټ ته لاړل. که ته غواړې چې بیرته دې دلته راشي کنټرول ال لیفت ته، کنټرول آر له رایټ نه اخیستل شوی، ال له لیفت نه نو لیفت ته تاسو ته وړل کوي. زه دلته راځم زه غواړم بل شارټکټ دی زموږ سره کنټرول اس. کنټرول اس څه کار کوي؟ کنټرول اس چې دی اس له سیو نه اخیستل شوی دی. یو فایل تاسو ته سیو کوي. یو خو تاسو که فایل ته راشئ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ سیو کړئ. زه کیبورډ نه کنټرول اس پریس کوم وګورئ زموږ سره دا آپشنز راغی سیو کول غواړئ زه ته په ډیسکټاپ یې سیو کوم نو هغې نه بعد راشه دلته کې سیو باندې کلیک وکړه. دا څه په تاسو اوس کلوز کړئ دا هم کلوز که زما نه ده پکار. وګورئ ډیسکټاپ باندې به موږ سره شی شوي ډیسکټاپ باندې زموږ سره هغه فایل به سیو شوی وي. دا وګورئ زموږ سره ویډیو پاورفول دا زموږ سره سیو شو. زه پې ډبل کلیک کوم بیا یې اوپن کوم. زما ترې نه دا لیکل پاک کړل، دا مې پاک کړل، له کیبورډ نه کنټرول اس پریس کوم ګوره دا به زموږ سره اوس سیو شوی. که دې باندې زه ډبل کلیک وکړم دا وګورئ ماته 2 پیراګرافه پاک کړل، یو پیراګراف پکې زموږ سره پاتې شو. دا زموږ سره کنټرول اس. ورپسې شارټکټ دی زموږ سره کنټرول ټي. کنټرول ټي څه کار کوي؟ که زه راشم پاور پوینټ ته پاور پوینټ ته راغلم په پاور پوینټ کې کنټرول ټي که چیرې تاسو پریس کوئ ګوره دلته مې دا لیکل راوړل، دلته زه لیکم مساوي RAND مې ولیکل، زما یو پیراګراف پکار دی دا لیکل مې وکړل. تاسو کولی شئ چې فونټ سایز انکریز او ډیکریز کړئ په پاور پوینټ کې په کنټرول ټي سره. کنټرول اے مې انتخاب کړ ټول مې انتخاب کړل. راځم کنټرول ټي پریس کوم تاسو سره هغه فونټ آپشن اوپن کیږي او کولی شئ چې دا تاسو فونټ سایز چې کوي انکریز او ډیکریز کوي. یا که تاسو مشخص یو پیراګراف ګوره زه مثلا دغه یو مې انتخاب کړ او زه کنټرول ټي پریس کوم نو تاسو کولی شئ چې د فونټ سایز چې کوي انکریز او ډیکریز کوي. که تاسو په بروزر ته راشئ ګورئ
دلته زه څه کار کوم کنټرول پی پریس کوم تاسو سره یو نوی پیج اوپن کیږي کنټرول ټی سره وګورئ نوی ټب زموږ سره څه شو اوپن شو و زما سره دې کې څو ټپه دي 3 دي کنه کنټرول ټی څلورم اضافه شو کنټرول ټی بل زموږ سره چیک شو اضافه شو نو تاسو داسې کولی شئ چې اضافه یې کوي چینل د سره ملګرو حتما سبسکرایب کوي ها ورپسې زموږ سره چې دی کنټرول یو دی کنټرول یو څه کار کوي انډرلاین کوي ګورئ که زه راشم دا لیکل مې دې ځینه پاک کړل او دا مې انتخاب کړل دا زه لږ غټوم چې تاسو ته ښکاره شي ګورئ زه غواړم دا لیکل چې دي دا لیکل زه انډرلاین کوم نو کنټرول یو پریس کې دا تاسو سره څه کېږي انډرلاین کېږي که زه مایکروسافټ ورډ ته راشم ګورئ زه غواړم دغه پاور پول څه کوم پاور پول چې دی دا زه بولډ کول غواړم سوري که بولډ کې کنټرول پی پریس کا که ایټالیک کې کنټرول آی کا اوس غواړم چې دې لاندې د لاین راشي کنټرول یو انډرلاین یو له انډرلاین نه اخیستل شوی انډرلاین راوړي دا زموږ سره کنټرول یو ورپسې زموږ سره دی کنټرول وی کنټرول وی څه کار کوي زه ګوره دلته راځم د موږ مخکې یو بل شارټ کټ ویلي کنټرول سی کنټرول سی له کاپي نه اخیستل شوی زه غواړم چې دغه لاین زه دې ځای نه کاپي کړم او لاندې مې پکار دی دلته دې مې لاندې مې پکار دی کنټرول سی کاپي مې واخیسته دلته مې لاندې پکار دی کنټرول وی دلته تا بیرته راوړه نو کنټرول وی څه کار کوي پیسټ کول کوي هر چیرته تنها په ورډ کې نه که چیرې تاسو ګورئ پاور پوینټ ته م راشي زما دا لاین لاندې مې پکار دی کنټرول سی کاپي مې واخیسته کنټرول وی دلته مې لاندې پیسټ کړ دا زموږ سره کنټرول وی ورپسې زموږ سره دی کنټرول ډبلیو اخیستل شوی له وینډو نه اینی وینډو تاسو ته کلوز کوي که زه کنټرول ډبلیو پریس کما دا ګوري ماته وایي دا کلوز کول غواړي زه ورته یم سیو کې ماته وایي تی سیو کې که نی سیو کې که کینسل کې زه ورته یم بس ډونټ سیو نه سیو کوم اوس وګورئ دا زموږ ته کلوز کړه که زه دا کلوز کول غواړم کنټرول ډبلیو دا موږ ته وایي سیو کې زه ورته یم ډونټ سیو دا یې ماته کلوز کړه که زه راشم ګورئ دلته کې او کنټرول ډبلیو وګورئ کنټرول ډبلیو دلته کې ها دا څه زه کلوز کول غواړم کنټرول ډبلیو سره دا تاسو سره څه کېږي وګورئ دا کلوز کول غواړم کنټرول ډبلیو دا تاسو سره څه کېږي کنټرول ډبلیو زموږ سره 3 ټبه پاتې کنټرول ډبلیو زموږ سره یو ټب پاتې کنټرول ډبلیو دا موږ سره ټول چې شول کلوز شول کنټرول ډبلیو کار دا دی چې تاسو ته اینی وینډو چې وي هغه تاسو ته څه کوي کلوز کوي زه راځم مایکروسافټ ورډ بیرته اوپن کوم ها دا زموږ سره کنټرول ډبلیو ورپسې دی زموږ سره کنټرول ایکس کنټرول ایکس څه کار کوي دا لیکل مې واخیستل یا زه دا بره لیکل یو زموږ سره کنټرول سی سره تاسو دا لیکل دي کاپي کړل دلته کې لاندې کنټرول وی کوم هم هلته شته هم دلته شته زه اوس څه کار کوم زه وایم دا لیکل دي له دې ځای نه بیخي دلته دي نه کنټرول ایکس یعنی قینچي دي شي کنټرول ایکس ګور هغه ځای نه ډیلیټ شول لاندې مې پکار دي دلته کنټرول وی زه وایم دا دواړه پیراګرافه زما دلته بره پکار دي کنټرول ایکس دې ځای نه لرې شول دلته مې کلیک وکړ کنټرول وی دواړه پیراګرافه زموږ سره بره راغلل دا زموږ سره کنټرول ایکس ورپسې زموږ سره کنټرول وای څه کار کوي ګورئ یو زموږ سره کنټرول وای پاتې بل کنټرول زیډ دی زه وایم دا کوم لیکل چې ما وکړل صحیح دی دا مې دې ځای نه ویوړل زه غواړم دلته مخکې دې ځای کې وکړم بیرته زما هلته پکار دي راشه کنټرول ډي پریس کا وګورئ هغه لیکل پاکړه کنټرول ډي سره بیرته راغلل اوس زه وایم دا لیکل بیرته بره لاړ شي کنټرول وای سره لیکل بیرته څه کېږي بره ځي ګورئ کنټرول زیډ کلیک وکړه کنټرول زیډ سره دلته راغلل کنټرول وای سره ستا ته بره راځي کنټرول زیډ ګورئ دا لیکل مې ټول پاک کړل دلته لیکم مساوي RAND او دلته ما دې کې ولیکل فرض کا دلته ما ولیکل یو لیکم فرض کا زه دا لیکل لږ زوم کوم ګورئ دلته زه راغلم دا دې ته ما یو رنګ ورکړ فرض که ما دې ته ورکړ دا رنګ صحیح شو او دا لیکل چې دي دې ته مې ورکړ دا رنګ زما اوس دا رنګ زه لرې کول غواړم که دا رنګ ته لرې کوې کنټرول زیډ که دا رنګ تا سره پاک شو دا هم لرې کول غواړم کنټرول زیډ بیرته پاک شو اما دا رنګونه زه بیرته راوړل غواړم دا چې کله ته بیرته راوړې په کنټرول زیډ باندې ته بیرته نشي راوړلی کنټرول وای باندې ته بیرته راوړی شي کنټرول وای بیرته راغی کنټرول وای دا بیرته راغی کنټرول زیډ سره دا بیرته ترې نه لرې کېږي کنټرول زیډ سره بیرته لرې کېږي کنټرول وای سره دا بیرته راځي دا زموږ سره کنټرول شارټ کټ کیز